د عوایدو او ګمرکونو معاینیت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې نوی معین معرفي سو. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم پر اساس د مالیې وزارت مخکنی د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید د همدې وزارت د عوایدو او ګمرکونو د معین په توګه د مالیې وزارت د سرپرست وزیر لخوا د یاد معاینیت وکارکوونکو ته د یوې غونډې په جریان کې ور وپېژندل سو. غونډه چې د عوایدو او ګمرکونو معاینیت د غونډو په تالار کې جوړه سوې وه، پکښې د مالیې وزارت سرپرست وزیر حاجي ملا محمد ناصر اخوند، د مالیې وزارت ارشد سلاکار مولوي احمد شاه شاکر، د عوایدو لوی رئیس حافظ مولوي شاه حسین حسیني او د یاد وزارت یو شمیر رئیسانو او امیرونو ګډون درلود. د غونډې په پیل کې د مالیې وزارت سرپرست وزیر حاجي ملا محمد ناصر اخوند وویل چې ډیر دروند مسؤلیتونه راسپارل سوي دي. اول هغه کس چې دته مسؤلیت سپارل کیږي دی باید مسؤلیت وپېژني، په مسؤلیت باندې پوه سي. مسؤل دا معنا چې د بیا سوال کول کیږي، دته یو کار سپارل سوی د دغه سوال کوي. یو خدای دې اوس د دې سوال جن کول کیږي، خلکو ته تا د خدمت سپارل سوی دا تا څوره وکاو څوره دې کړی ده کدي مکتب وته پښتنه جن کوي ستا کار د اوس وزارت مالیه کې کوم خرابي راځي د ما څخه مشران پوښتنه کوي، ما وغواړم ما دا په ورځ کې یو واري وغواړم، تاسو ته به معلومات وي یا به نه وي. وروسته د عوایدو او ګمرکونو لپاره نوي ټاکل سوي معین په خپله وینا کې زیاته کړه چې هر انسان تر خپله وسه مکلف دی. تقوا او پرهیزګاري باید د ځان عادت وګرځوو، د خلکو سره نیک چلند وکړو او د خلکو سره د اسانۍ لاره خپله کړو. د خلکو ته سهولتونه ایجادوي. ورد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی یسر ولا تعسر. هر ځای چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سریه یو څوک استوي مشرته د دې لپاره چې هلته مشر سي هغه ته به داسې کوو وینا کول او توصیه به وکړو چې تاسو سهولت کوئ سختي مه کوئ. په پای کې غونډه د دعا په کولو سره پای ته ورسېده.